راز محمد باوري له ځوانانو راډیو نه پوښتنه به مې دا اوسېږي چې کورني کرکټ کې څومره لوبغاړي چې اخیستل کېږي دې نه مخکې په ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه لګېدلي وو، لکه شفیق الله شفق باندې چې ډېر کلونه کېږي بندیز لګېدلی وو. دا اوس کرکټ بورډ هم په هغه باندې اعلان نه ده کړی چې لوبو کې اجازه ورکړل شوې ده، خو بیا هم کې پی ایل سیالیو کې ولوبېده او محمد شهزاد هم چې بندیز پرې لګېدلی وو دغه سیالیو ته دی جوین شوی دی. د شفیق الله شفق د برخلیک په اړه به زما پوښتنه اوسېږي چې هغه ته هم تاسو اجازه ورکوئ یا تاسو اعلان کړی دی چې کې پی ایل کې ولوبېده او بیا که پی ایل کې لوبېدلی وي ولې په دې سیالیو کې نشته؟ ګورې کوم لوبغاړی چې هغوی باندې بندیز لګېږي نو هغه د انټي کرپشن خپل کوډ لري، د هغه په اساس دوی بندیز بین کېږي نو دوی ته میعاد ټاکل کېږي چې په دې میعاد باندې تاسو بېرته ریلیز کېږي یا خوشي کېږي. که چېرته سی بي شفیق الله شفق د بنده یعنې د هغه میعاد نه پوره شوی نو کې پي ایل ته هم بیا اجازه نه ورکوو، ځکه هغه هم فکر کوم جان صاحب د سی بي یو اجازه ورکړې ده، خپل سی بي جواز لري هغوی د لوبو. نو دا نور لوبغاړي چې دی شهزاد دوی باندې شپږ میاشتې بندیز لګېدلی وو نو دوی تاسو ته معلومات شته چې دوی د لستې لوبو هم پاتې شوی وو، د څلور میاشتې وبخښه د شپږیزې نه هم پاتې شو نو د هغوی میعاد پوره شو نو اوس راغله خپل ټیم نه جوین کوي او کرکټ کوي. یعنې دا بندیز پای ته رسېدلی دی، معیار پوره ده چې دی بیا بندیز پای ته ونه رسېږي داسې امکان نه لري چې موږ په سکواډ کې واچوو. ښه تر اوسه ستاسو لخوا شفیق الله شفق هم دا بندیز پای ته رسېدلی ده چې د اوس په کې پي ایل کې لوبه کوي، فکر کوم د ننګرهار په انټر کلب کې کوم ټیم سره دی او هلته لوبه خپل ترسره کوي او په همغه سلسلې مراتب باندې دې پاس راځي کرکټ کوي. صحیح، ډېره مننه.